په انګلیسي کې د جوړ په خیر لپاره د هاي او هلو سربېره نورې بېلابېلې کلمې او عبارتونه هم کارول کېږي. مثلا تاسو د ګډای، هاودي، واتساپ او چاو په معنا پوهیږئ؟ که نه نو موږ سبسکرایب کړئ او د دې عبارتونو په څېر نور مهم عبارتونه هم زده کړئ. Hey there. Hey there یو ډېر غیر رسمي او دوستانه سلام دی. له دوستانو یا هغه کسانو سره وکاروئ چې دوستانه چلند ورسره کوئ. په ځواب کې کولی شو چې یوازې hey یا hey there ووایو. دویم عبارت واتساپ، ساپ یا واتساپ دی. دا په انګلیسي کې د جوړ په خیر لپاره یو بله بڼه ده، لکه څنګه چې په پښتو کې موږ وایو چال دی. په ځواب کې ویلی شو all good یعنی هر څه سم دی. د واتساپ اپلیکیشن هم د دې جملې څخه په الهام اخیستلو نومول شوی دی. دریم عبارت هاودي دی. د دې معنا ده جوړ په خیر یا څنګه یې یا سلام. دا د جنوبي امریکا یو مشهور غیر رسمي سلام دی. په ځواب کې ویلی شو hey there یا همدا هاودي هم ویلی شو. څلورم عبارت دی ګډای میټ یعنی ښه ورځ ملګریا یا ملګري. د استرالیا مشهور سلام دی چې د ګود ډے لنډه بڼه ده. پنځم عبارت دی ساپ برو یعنی سال دی ورور. دا یو ډېر غیر رسمي سلام دی. تاسو کولی شئ له نږدې ملګرو سره د لیدو پر مهال وکاروئ. دا د واتساپ برو لاندې شوی شکل دی.